دا واضح خبره ده چې زموږ د ګران هېواد افغانستان اوسنی سیاسي او اقتصادي وضعیت یو نړیوال توافق ته اړتیا لري، خو په ټوله کې لومړی باید د ګاونډیو او د سیمې هېوادو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې سمې شي. نن په کابل کې د تماس د غړو هېوادو لکه چین، روسیه، ایران او پاکستان خپله غونډه لري او دغه غونډه د ایران په وړاندیز په کابل کې جوړه شوې ده. زما په اند دا یو ډېر ښه نیک ګام ده چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره اخیستل کېږي، په هغه صورت کې چې د افغانستان اسلامي امارت متوازن سیاست وکړي او هغه د ملګرو ملتونو منشور او قواعد مراعات کړي، په افغانستان دننه کې خپل مشروعیت ترلاسه کړي او د دغو زبرځواکونو چې لکه چین، روسیه زموږ په څنګ کې ګاونډیان دي، د دوی له هغو سیاسي اړیکو څخه د نړیوال تعامل لپاره ډېره یوه ښه ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د ډېرو هېوادونو دا نیوکې هم وي چې دلته تورستي ډلې دي، زموږ ګاونډیان کله ناکله بې ځایه تهمتونه کوي. نو زه باور لرم چې کله چې په کابل کې داسې یو لویه غونډه جوړیږي، دا به د ځینو ګاونډیو د پوښتنو جواب هم ولري. 20 ورځې وروسته د افغانستان په هکله دوحه کې غونډه جوړیږي، همداسې مسکو کې هم یو غونډه جوړیږي. دغه هېوادونه چې د افغانستان د اسلامي امارت استازي هم منلي دي په خپلو هېوادو کې، دا به وکولی شي چې د طالبانو سره د نږدې نه خبرې وکړي تر څو ځینې هغه نړیوال شرطونه او قواعد چې د افغانستان د ملي منافعو سره په ټکر کې نه وي ومني او راتلونکې غونډې ته د اوسني حکومت استازی هم دوحې ته وروبلل شي.